د کرزي او عبدالله د نظربندۍ ادعا عبدالله د خپلې کورنۍ لیدو ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت څخه باندې 6 میاشتې پوره کیږي، راپورونه وایي چې دغه حکومت تر اوسه پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوریت نظام شریکوال ډاکټر عبدالله نظربند ساتلي او د ډیرې لیدنو کتنو ترڅنګ د بهرنۍ سفرونو اجازه نه ورکوي. یو شمېر رسنۍ نن د خپلو سرچینو په حواله ادعا کړې چې د همدغو قیوداتو له کبله ډاکټر عبدالله د ډیره موده په هندوستان کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هم په ورتلو نه دی توانېدلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي څه موده مخکې په دې اړه په یو مرکه کې د او ډاکټر عبدالله د نظربندۍ ادعا رد کړې وه. ښاغلي کرزي څه موده مخکې په یو بله مرکه کې په ضمني ډول تایید کړه چې یو شمېر هیوادونو ته د رسمي سفرونو ممانعت شوی دی. د طالبانو حکومت او ډاکټر عبدالله په دې اړه څه نه دي ویلي.